د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د پریکړې پر وړاندې غبرګونونه چا غبرګونونه ښودلي دي او څه یې ویلي دي د ویډیو تر اخره پاتې شئ او سوله افغان یوټیوب چینل مو که تر اوسه سبسکرایب نه وي نو سبسکرایب یې کړئ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایډن پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي دي د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان بې رحمه او د ښځو ځپونکي دي خو دا سازمان پوښتنه کوي چې د دې سزا ولې باید افغانانو ته ورکړل شي د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکو هم دغه پریکړه غندلې ده د پخوانی حکومت د مرکچی پلاوي مشر معصوم ستانکزي لیکلي دي چې د افغانانو د وژنو او د افغانستان د ورانۍ غرامت به څوک ورکړي د طالبانو رسمي ویاندویان په دې اړه تر اوسه چې په خوله دي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم وردګ په توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې هغه بیګا پر ټویټر ولیکل چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا د یو هیواد او ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده خو تر ټولو لوی او شرموونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله د همدې یو شمېر کسانو غبرګونونه و چې موږ له تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړل د لا تازه خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ تر بیا یو بلې ویډیو ښه وخت ولرئ